سلامونه او نیکې هیله مې ومنه. و بیټرۍ چې 1500 کاله دوام کوي. ساینس پوهانو دا ممکنه کړې ده. تصور وکړئ چې یو بیټرۍ هیڅکله هم مړه نه شي، یو برېښنایي سرچینه چې زرګونه کاله پرته له ریچارج څخه کار کوي. د برسټل پوهنتون او د بریتانیا د اټومي انرژۍ ادارې جهین ساینس پوهانو د څېړنو له امله دا راتلونکی مفهوم اوس یو واقعیت دی. ډایمونډ بیټرۍ چې د اټومي ضایعاتو څخه برېښنا تولیدوي. دا انقلابي بیټرۍ د کاربن 1 ریډیو ایزوټوپ کاروي چې د اټومي ضایعاتو څخه ترلاسه کیږي ترڅو د 1500 کلونو لپاره برېښنا تولید کړي. د خطرناکو اټومي ضایعاتو پر ځای پوهانو دا یو پاک او اوږدمهاله انرژۍ سرچینه جوړه کړې ده. دا څنګه کار کوي؟ د نورو بیټریو په څیر چې کیمیاوي تعاملات کاروي، د اټومي ډایمونډ بیټرۍ د ریډیو اکټیو تخریب څخه کار اخلي. کاربن 1 بیټا وړانګې خپروي کومې چې د ډایمونډ پوښ سره تعامل کوي ترڅو برېښنا